د مینګورې 30 کلن جبران یوسف له ګټو لوښي او نور شیان جوړوي. نوموړي 14 کاله وړاندې دغه هنر زده کړی دی، خو لا یې هم له دغې هنره نه پیسې ګټلي او نه یې په کاروباري کچه کړی دی. شوقي لیکه بس او شوق کوه خپل دغه لوښي موښي جوړو ته نو جوړو او دلته سړي قدیم هم پاتې شي دلته نو پای کې هم داسې هغه لوښي موښي وکتلي وو نو بس هغو ته بوتان جوړ کړي وو او موږ ته دغه موږ لوښي جوړو او ګلدانې جوړو، ګلونه دي جوړو، ملګري رانه هم وړي دي او سره نه یو وړي سره نه بل وړي دي نو دغه شانه چې وداسې رانه وړي دي. جبران یوسف مزدور کار دی، اوزګار وخت نه لري نو ځکه له ګټو د لوښو جوړولو شوق ته وخت نشي ورکولی. د پور ډول لوټه په موږ دی ټول نو سهار موږ کله لاړ شو جمع شو وسو نو سهار به موږ شوی چې هغه پاسو سهار مو چې کېږي بس کال لځو هغه چې کور ته چې راځو هغه ماخوستن دغه 11 ساعت 11 داسې بجې د هغه کراکړ نه چې راځو. جبران یوسف په هفته کې له کاره یوه ورځ رخصتي لري او هم په دغه اوزګار وخت کې د ګټو په لټون پسې وځي. د کار ګټه دا ده اوس چې دې نه پکې اورې لوښي موښي جوړېږي د هغه ګټې دا دي اوس او دا نورې چې دي ده چې په دې پسې اورې موږ ګرځو اوسو چې ګرځو پسې چې په دې کې د هغه نورې چې دي د دا ګټې چې دي چې په دې کې چونډونه دي چې په دې کې دا چې لوښي موښي نه جوړېږي ماتېږي. جبران یوسف وایي که د روزګار ستونزه هواره شي نو له ګټو د لوښو او نورو شیانو جوړولو دا لرغوني هنر ژوندي ساتلو کې کردار لوبولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.